پسرلی راغی پخوا چې مشر شو نو تللو به مکې ته، اوس چې مشر شي نو نیغ ځي امریکې ته. زه حیران یم هلته یې څه د پلار واده دی، ډېر خوشحاله د یهودو مرکې ته. زه حیران یم هلته یې څه د پلار واده دی، ډېر خوشحاله د یهودو مرکې ته. او دی خو دغلته شرابو کې لمبېږي، مونږ ناست یو د اوبو وچې نلکې ته. او دا د دغه لیډرانو برکت دی، مونږ عوام یې کړو محتاج ټکې ټکې ته. نو که زما اقبال لږ اوس پې رسېدلی دغه ټول به مې تړلي و د شکې ته. او څنګه چې د ښار سپي ملنګانو ته نران دي، داسې افسران دي چپړاسیانو ته نران دي. او نه جواري بند شو نه یو غلی چرته ونیو، زمونږ پولیس والا خو اجراګانو ته نران دي. نه جواري بند شو نه یو غلی چرته ونیو، زمونږ پولیس والا خو اجراګانو ته نران دي. او په شمه سنیما باندې خو هېچا بدو نه وي، ملیان په ډبګرۍ کې میراثیانو ته نران دي. په شمه سنیما باندې خو هېچا بدو نه وي، ملیان په ډبګرۍ کې میراثیانو ته نران دي. نو اقباله په خوله لاس کې د وزې به دې ډېرو شي، دلته کې خو هر څوک شاعران ته نران دي. مورجانې دوه کمسۍ مې وکړه عاشقان سې زما، زما سینګار ته جد نشته خو جانان سې زما. نن راله تور د رنجو خال په ننګو کې د ودا زه لکلي دا سپینګیري بوډاګان سې زما. او چې بیا صفت چاته د هورو د غلمانو نه کې شونډې سرې کوم د خلاصې دا ملایان سې زما. او زوړن سونډې چې د نرو ورځو په منځ ساتمه نو زه پې دا نوي بورړي شوي هلکان سې زما. او اقباله خدای کو که نکریزو ته مې شوق کېږي، لاس سره کوم ستا په شانتې شاعران سې زما. وی دا خواږه او که تراخه ګوري ملګرو، دا پوجیان په سواد کې څه ګوري ملګرو. دا قدم باد چې د خلکو تالاشي کې دی په بډو سامه ګوري ملګرو. او شموزونه خو یې جرنګ دې کړلی جوړې، اوس بټخیلې ته بانه ګوري ملګرو. اقبال جانه پښتانه ختمول غواړي، امریکا مونږ ته ښه نه ګوري ملګرو. پخوا به د نرانو غټ غټ برید، اوس پرېښودې د لګانو غټ غټ برید. او د بوګري په شان اسې نیغ ولاړي د میلې د دلالانو غټ غټ برید. او د پیسې غیرت پکې نه ملګرو، اسې پرېښي چنګړیانو غټ غټ برید. او زه حیران یم چې سوس کې ورله نیسي چې پرېښودي الوایانو غټ غټ برید. ویم چې دا خپل مې ټول په نسو ویستلی چې وینم د کونیانو غټ غټ برید. او اقبال جان که به بریدو کې ثواب وي نو پرېښې وي به تبلیغیانو غټ غټ برید. او نور هر څه کور ته ویوړه المارو باندې جګړه ده. اباسین صاحب نور هر څه کور ته ویوړه المارو باندې جګړه ده، زمونږ د لیډرانو انارو باندې جګړه ده. او صدر وایي دا بیل به پاس کوم، دا مې قاعده ده، یوازې زمانه د هر یو غل پکې پیدا ده. سبا کول غواړي لا د ژوند قصه اوږده ده، وروسته به ګرمېږي پر ورو باندې جګړه ده. او زمونږ د لیډرانو انارو باندې جګړه ده. او چودرانو د پنجابو کو د دې مخالفت وي، تشې خزانې ته زمونږ نشته ضرورت، تا خو دې روپ ته چلولې د دولتو. اوس پاتې بېځایه به لارو په موټرو په لارو باندې جګړه ده. او زمونږ د لیډرانو انارو باندې جګړه ده. زمونږ یو لیډر دی هغوی لال خان وایي څومره زر مې کار شروع کړو، په چترال او ګوادر مې کار شروع کړو، په ړومبي ځل به اسمان ته روډ بوزم د مورې بانډې په غر مې کار شروع کړو، او په زر کاله کې به ورسېږي سر ته د بټخیلي په پیډر مې کار شروع کړو، خزانه تشه د پیپل والا ګواد ډېر په چل او په هنر مې کار شروع کړو. نو اقبال جان اول ځان دی بیا جهان دی، د خپل ملک نه لږ بهر مې کار شروع کړو. وی کوګۍ دواړه دې خوږې دي لکه ګوړه، زما شوله نمونه ورپسې زړه، ما چې ولیدې ستا سپینې پنډه یاره، خدای ګورا مې له په سترګو ورته خړه. ما په مینه درته غیږ کولاو نیولې، ته ماشوم په شان راځه په بړه بړه، چوټي وغواړه چې سواد ته چېرته لاړ شو، لوی کوته کې په ځان مه یارېږه مړه. وی اقباله د دیدن نصیب دې نشته، لار کې کښېنه تش مچان د ځان نه شړه. یو سړی ډېر مې په پیشن کې ولید، ایکو جي ما یې صاحب کاروبار څه کوي، غر شې ته ما نه پېژنې، زه د سراج ډمې رور یم که نه. او یو شرابي وی زه د نشې حالات کې ډېر سیریس یم. ما یې خبرې خو ته سیریس کې، خو شاته پرتوک دې ټول په غولو څښا دی. او چا د ملا صاحب نه شیطان شکل صورت به څنګه، یو هغه و به هم دقه شی د خپل تحصیل نظیم حالات